پنځمه فتنه علماء دا ذکر کړی دنیوي علوم توجه اې دې به دا مقصد دی چې سړی به دنیوي علوم نه زده کوي نه یو سړی له تور مثال منطق یادې چې دا په دې علماء کې غرور راولي چې لکه پلان ډېر منطقي مولا دی هیڅ به پوهیږي نه اځي د خلکو شهرت لري لله الحمد چې کوم انسان په قران او سنت باندې پوښي منطق مې چې هغه بګران دی یادېږي نه یا علمي ریاضي یاد ده او یا کیمیا یاد ده فزیک او ځان ډډ کې چې زه خو ګوره د کیمیا والا یم زه خو د فزیک والا یم زما خو د هندسه ده زما خو د حسابونه یاد دي ماستر د منطق علم دی او ماستر د شعر علم دی او ماستر د فلسفي علم دی زه فلسفي مو فلاني چې یو سړی ورته قران او سنت بیانې مړ دا خو چرته د مليانو کار دي سادهګانو قال الله قال رسول افلاطون له چاویلې یو نبی ورته ویل چې راځه قران او سنت د الله کتاب له وکیل موسی عليه السلام غالبا ته طلب وکي ونحن قوم محذبون من تعلیم ولا خلق شرط عوام ولا العرش د څه علم چې پتا کې غرور راولي کده قران او سنت علم ولې نه ته کوی شه بده باندې فتنه کې واقع شي اقا علم دی چې تا د عاجزي په طرف باندې روان کی چې د قران او سنت مقابله کې ته ودرېږي نو کوی شه بده چې فتنه کې واقع قران کې الله فرمایي فلما جاءتهم رسلهم شكل دي خلق لنا تقوا يا رسولنا بالبينات فكر دلائل فرحوا بما عندهم من العلم واذا كما علم چې موږ سره دي د دنیا بس په دې باندې موږ خوشاله یو چې د سادهګانو عوامو لور شي دا ګور فتنه شو